Assalamu alaikum everyone. Welcome to Create Your Image Students. نن زمونږه لیکچر نمبر 20 دی. Students منګه چونکی होम ټیپ کې زموږ سره څومره آپشن دي دا موږ په ډیټیل سره ویلو او تقریبا 20 لیکچر ما صرف 20 لیکچر موږ په دی ہوم ټیپ په ایچ اینڈ ایوری آپشن باندې ریکارډ کړل ډېر په ډیټیل سره تاسو ته هر څه ویل دي صحیح ده دا چې ډیټیل سره باندې تاسو ته په پیډ کورس کې میلاو شي او نه به تاسو ته په یو انسټیټیوټ کې څوک وایي صحیح سره ډیټیل چې تاسو ته ټول آپشنز ویل او په هر آپشن کې نه زموږ سره سب کوم آپشنز دي نو دا موږ ډېر په ډیټیل سره خبرې وکړې صحیح ده چونکه ہوم ټیپ موږ ټول آپشن ویلي ہوم ټیپ زموږ سره ختم شو وس د انزرټ ټیپ نه شروع کولو نه مخکې مونږ به خبره کوو د څه فارمولو باندې صحیح ده مطلب ګور ایکسل کې چې کوم زموږ ټول کار دی هغه مونږ د فارمولاز اینڈ فنکشنز په تھرو باندې پرفارم کوو صحیح ده نو راځو او اول یو څو اهمي فارمولې کوو صحیح ده چې بیا مونږ فردر مطلب هغه یوز کوو تاسو پاتې چې مطلب د دې کار څنګه دا څنګه یوز کیږي نو بیا مونږ ان شاء الله فردر چې کوم دی نور کار کوو خو په تقریبا یو څو لیکچر سره پر فارمولا ولو صحیح ده سټوډنټ زموږ سره ایکسل فارمولاز کې اولنۍ زموږ سره یو فارمولا سم فارمولا ګوره سم معنی سره سم معنی جمع کول په پښتو کې منګ وای جمع کول په انګلیش کې ته سم وای صحیح ده نو سم معنی سره جمع کول نو سری ډیسکرپشن دا دی چې سم فنکشن ان ایکسل is used to add two or more numbers are cell together مطلب دا سم فنکشن یا فارمولا هم په ایکسل کې ډیره پاره یوز کوو چې مونږه دوه نمبرز یا دوه زیات نمبرز یا سیل په خپل منځ کې جمع کوو صحیح ده چې موږ ته پته راکنه چې زموږ سره صحیح ده زموږ سره سیل دی دا سیل دی دا سیل دی نو په سیل دنه کې زموږ سره کوم نمبرز دي کوم ډیټا ده صحیح ده نو کدا زموږ سره دوه سیلز دي یا زموږ سره ملټیپل روز اینڈ کالمز دي نو په دې کې دنه زموږ سره کوم نمبرز دي هغه مونږ اډ کوو د سم فنکشن په تر باندې صحیح ده سټوډنټس سم فنکشن ورکس وذ نمبرز اونلی دا یو خبره تاسو د سم فنکشن باره کې دا مست واورئ چې سم فنکشن منګه صرف او صرف په نمبرز د اډ کول لپاره یوز کوو صحیح ده مطلب دا څنګه د کایروس په سیل کې منګه ټیکسټ کړی دی یا یو سیل زموږ خالی دی او هغه د یو نمبر سره اډ کوم نو نه الته به زموږ سره بیا سګي الته به زموږ سره کپ ډیټا کې زموږ سره بلانک کی مطلب خالی سیل جی بلانک سپیسز پکې صحیح ده زموږ سره بلانک سیل یا زموږ سره صحیح هغه سیل کې ټیکسي نو الته بیا زموږ سره دا فارمولا سکه هغه سیل او هغه ټیکس سکه دا هغه بلانک سپیس او ټیکس اګنور کوي سیمپل از دیټ اوکې راځو دی یو دغه تاسو سټوډنټ دا زما سره لیټس سپوز امیر انسټیټیوټ اف ماډرن کمپیوټر ایجوکیشن اینڈ ټیکنیکل سکلز دا زما سره زما انسټیټیوټ لیټس سپوز او زه د یو کلاس ته زم چې را دي کلاس کې سټوډنټان دي سټوډنټانو دا زما سره شو هغه ایډي شو نوم شو بیا چې کوم سبجیکټس دي پر سبجیکټس هغه کوم مارکس دي هغه شو صحیح ده وس تاسو دا وګورئ زم سره سټوډنټس دي صحیح ده یاره زه دلته اوس یو کار کول غواړم څه کار کول غواړم زم چې را د سټوډنټان زما سره کم دي نو د دې چې دا کوم مارکس په سبجیکټس کې اغستري نو دا ټوټل کول غواړم نو دا غیر لپاره وسو کوم ته سم کو دا ټول چې کوم نمبر ځا بس کو دا موږ 8 کو نو د 8 کول لپاره موږ کوم فارمولا یوز کو سم فارمولا یوز کو اوس کچر تر دې سره زه امیر هم دلته پرنج کړه ولما مطلب دا مور سره سم کوم نو دا به زموږ سره د فارمولا اګنور کوي تاسو مخ کول ځکه چې دا سیل زموږ سره شي کې ټیکس دی کنه او ټیکس زموږ سره سکیږي هغه نه 8 کیږي د دې خو سیمپل کور تاسو مخ کې دا هم چونکی ویلی دا ګور په ہوم ټیپ کې زموږ سره چې کله موږ سم تراشو پر ایډیټینګ گروپ کې دنه نو ګور ډایرکټ تاسو ته سم باندې کلیک کړئ کنه نو ګور هم زموږ سره نه بای ډیفالت د پته ولګی چې دا سیل دا کوي کنه نو که تاسو ته دا سي دغه نه دا سم کوی هم کولای شي کنه نو ګور دلته موږ سیمپل ګور اول په دې خبر ځان پوي کوي چې په ایکسل کې کله موږ فارمولا یو کنه د هر فارمولې سٹارټ به زموږ سره ایکوال ساين نه کیږي چې ایکوال ساين موږ لګو نو ایکسل ته پته ولګي چې زموږ سره فارمولا ده مال ته ولیکو سم سیمول کو سم ایکوال به مول کو سم نو کوړ تاسو کله چې سره سم دې سم اف دې سم پروډکټ دې د ډېر شي فارمولا دي کنه نو زم چې متر سم فارمولا پکار ده نو یو تاسو پر سم باندې ډبل کلیک وکړئ دا سی ډبل کلیک وکړئ نو هم بس تاسو سره د فارمولا اکټیو شي یا تاسو کوي یا تاسو راشي ته سم ولیکئ او په سجیشن کې کله تاسو ته فارمولا راشي کنه کوم فارمولا وایي زم چې سم فارمولا ده ټیپ بٹن وه انده تاسو سره د فارمولا راشي صحیح ده فارمولا زم سره لزو ته دا سیل داسي دا زم سره چې کوم رینج دی دا ولا ما سکو د مور کو او انټر باندې کلیک کو نو تاسو کته شي موږ ته وایي چې 446 نمبر دي ستاره دي سټوډنټ صحیح په ټول دغه کې اوس بس سیمپل لا شمه په دې یو تاسو د سیمپل لا سي ډریګ کین په نور مې اپلای شو کړ ډریګ کوي نو سیمپل راشي په دې سي ډبل کلیک کوي او په ټول سیلز باندې ودا سي د اپلای شو د ټول سټوډنټ چې کوم مارکس یې زم سره 8 شو نو په څومره کم ټایم کې موږ سټوډنټانو مارکس راويستل او بیا په دې ټول لیټ سپوز ما سره اوس ډیر سټوډنټس په ډیر غټ ډیټا وینو اټ ا ګلانس چې کوم دی په یو جټکی سره یا
انسټنټلی اچانک موږ څوک په دې نور په ټول هم زمونږ یو ټوټل لا وستو صحیح ده. اوس تاسو بل تخکل ما الریډي په دې سر باندې مخکې یو چې کوم دی زموږ سره د ټیبل باندې ما د کنډیشنل فارمیټینګ دا اپلای کړو تاسو دا کلرز مر دا قصې ښکاری صحیح ده. نو که تاسو دلته مطلب دا پینې اپلای کوئ دا اول خو تاسو دا نه ښکاری سمپل بزر دي نه سو کم د دې چې کوم فارمیټینګ دا ته کلیئر کم صحیح ده. نو فارمیټینګ دما کلیئر کو کنه نو سمپل داسي صحیح ده. نو مطلب دا چې یاره د په کومه طریقه سره تاسو دا قصې کولای شئ. اوس لیټ سپوز تاسو ته یو بل خیمه صحیح زر راځم ته یو نیم شیټ عالم. اوس ګور سټوډنټس هو تاسو لګی ته وګورئ دلته ما یو واغستو بریسل کې ما واغستو 22 بیا ما واغستو 44 بیا ما واغستو خاده 66 شو او 44 صحیح ده نظم سره 100 راغی. اول تاسو لیټ سپوز لیکم کریټیو صحیح ده دیو سیل کې ما ولیکو کریټیو او په بل کې مرته ولیکو امیر په بل کې می سو ولیکو کریټیو صحیح ده کریټیو امیر سو چینل نوم ولیکو صحیح ده. اوس دلته څو کوم په دې سیل کې زم چیرې دا ټول سیل دي جمع کمال ته ولیکو سم صحیح ده اس یو ام سم فارمولا ولا کوله ټیپ بٹن می ولا دا ټول رینج مو ته سلیکټ کو صحیح ده. انټر می کول ته ماته خاصه 110 د 110 راځي صحیح ده. وګور دا سم نظم سره سره غم سره 110 راغی خو دا کریټیو او د امیر او دلته څه کته شمال رینج دومره ورکلو کنه. وګور په دې رینج زمو سره بلانک سپیس راغی غم دې اګنور کړی فارمولا او دا لاندې کوم ټیکس نو دایم زمو سره اګنور کو. نو امید لرم چې نیک لیکچر تاسو زموږ سره کوم سم فارمولا وو ډیر اسانه خبر ده. ایس په راکټ ساينس په کې نشته چې سم فارمولا مطلب د جمع کول او د موږ په ایکسل کې یوز کوو چې کله موږ دوه ډیر نمبرز یا سیل موږ په خپل میس کې هغه کله هغه موږ سکو هغه موږ اډ کوو یا جمع کوو صحیح ده. سو thanks for watching او ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې موږ نور خبره کوو په بلې فارمولې باندې.